ګورئ چې یولرنا هر وخت د لرنینګ لیول خپل ډیولپ کوي، آنلاین او آفلاین شو، مقه سکیل چې کوم آنلاین اوس تاسو ته د انګلیش سیستم هم شروع کړی دی. انګلیش سیستم دا لږ زره ډیفرنٹ دی نور کې به تاسو چیک کول لا وړی یو کال انګلیسي به مو ویلې، بیا هغه نه بعد که چیرې ټافل او آیلټس تاسو امتحان ورکوو هغه به د بیل کورس نه شروع کول. دا داسې کړی که دا یو سیستم ته فالو کړي یو کال دننه 8 میاشتې یا 10 میاشتو کې ټافل آیلټس هم پکې پریپیر کېږي. ضرور نه ده چې هغه ته بیل کورس واخلې. بیسیک سکلفل فاونډیشن او سکلفل پرایمري اول دا بیا دا راځي ورته سکلفل سیستم چې خارجي د افغانستان کې ډېر کم ځایونو کې وایي چې تدریس شي. دوی خپله اجازه یې اخیستې که هر څه کړي دي خپله د دې سیستم باندې پوهېږي. او ما خپله کتابونه وکتل بد نه دي، ډېر ښایسته درسونه دي پکې. بیا ورپسې دا 3 کتابه دي، 4 دي البته، چې کله چې دته ختم کړي نو آیلټس ټافل که ته امتحان ورکړې زه مطمئن یم 7 بینډس نه په آیلټس کې ته زیات سکور اخلي او په ټافل کې 102 سکور نه به زیات اخلي. نو اوس چې یولرنا دا سیستم تاسو ته خدمت کې راوړی دا، تاسو کولی شئ چې راشئ دلته داخله وکړئ، انګلیش خپل سټرانګ کړئ، خارجي درسونه که څوک تلل غواړي کولی شي دې طریقې نه خپل انګلیش قوي کړئ او شروع یې کړئ. نور به څه نه وایو، هر رقم ته لرنینګ چې تاسو غواړئ یولرنا کې شته.